سلامونه مینه احترامات هیله ده ټول روغ او جوړ اوسئ د شیبا میډیا قدرمنو مینوالو او خوږو تاسو ټولو ته ښه راغلاست هرکلی وایم ننګرهار همیشه بهار کامې ولسوالۍ ته راغلي یو چې دلته ډېری کسان په تفریح راځي همدارنګه سیلانیان راځي نو د نورو ولایتونو نه هم دلته خلک راځي رابه شو ستاسو د څو شیبو د مسکا لپاره او د نورو هیوادوالو د خوشحالیو لپاره له هغوی سره به هم خبرې اترې کوو قدرمنو مینوالو نو کمې ته راغلي یو شیریخانې ته چې زه به د دې شیریخانې نوم هم ووایم چې د کمې د شیریخ بنسټګر استاد همایون ماما شیریخ پزي او د هوټل ته ښه راغلاست نو دوی موږ ته ښه راغلاست هم وایي ډېره مننه رابه شو له استادانو نه له کارکوونکو نه به یې پوښتنې وکړو د ورځې په جریان کې څومره کار کوي څومره خاطرو سره مخ کیږي نو رابه شو له دوی نه هم پوښتنې به وکړو د دوی د کار مزاحمت به هم وشي خو له دوی سره به خبرې اترې کوو چې څومره سخت کار ده او څومره دوی ته خوند ورکوي د دوی دا کار سلام جوړ بخیر وعلیکم سلام بخیر صحت مو ښه ده الحمدلله د خدای فضل دی ډېره مننه له تاسو نه به وپوښتم چې دا کار تاسو ته څومره خوند درکوي اول خو ځان معرفي کوئ لیدونکو ته مهرباني زما نوم همایون دی خلک راته ماما وایي د کامې د شیریخ بنسټګر یم دا کار ما شروع کړی دی یعنې تاسو ته د مینې نه خلک ماما وایي ماما وایي موږ هم ووایو ماما ویلی شو سمه ده ډېره مننه قربان مو شم تاسو ته څومره خوند درکوي البته ډېر سخت کار هم دی که نه نو بس دا محنت دی خواري ده دا حلاله ګټه ده حلاله ګټه چې سړی کوي هغې ته خوند ورکوي زه خپل هم دې د خاطره کار کوم یو زما صحت ښیي بل زه خپل لاس باندې شیریخ جوړوم دا ماته ډېره مزه راکوي نو ورزش به مو هم وشي که څنګه الحمدلله او ورزش خو لري نو زه به وکولی شم جوړولی شمه زه یاره نو که خواري وکړي کېدای شي مشکله خو نه ده نه ده یعنې زه یې کولی شم کولی شي زه به هم لږ څه زیار وباسم زه به هم لږ څه جوړ کړم که څنګه صحیح ده نو جوړولی شي جوړ یې کړه د ورځې په جریان څه جالبه خاطرې سره مخ شوي یې نو بس جالبه خاطره زما دا ده که نه په خپل ژوند کې زه چې دا د شیریخ کار مې شروع کړی دی نو زه چې ټول افغانستان کې ګرځم زما ډېر زیات مینهوال دي او ډېر زیات خلک ما خوښوي زما دپاره په ژوند کې دا یو جالبه خاطره ده او ځکه چې ما ډېر زیات خلک خوښوي چې دا همایون ماما ښه سړی دی د شیریخ کار یې شروع کړی دی نو زما مینهوال ډېر زیات دي الحمدلله قربان مو شم بلکل مینهوال خو لرئ ځکه موږ هم همدلته راغلو او دې کار کې څومره د خوشحالۍ احساس کوئ څومره وخت کېږي چې دا کار مو شروع کړی زما 12 کاله کېږي چې زه د شیریخ کار کوم او تر اوسه پورې الحمدلله زموږ لین ښه روان دی خوشحالۍ احساس دا دی چې زما په دې کامه کې کاموالو ته د ورځې هره ورځ یو 50 کورونو ته خیر رسیږي چې په هغې کې یو 20 کسان در سره کارګر دي او یو 30 کسانو نه د ورځې زه شودې اخلم دا د غواګانو د هغې نه موږ شیریخ جوړو دغه زموږ دغه ډېرو دعاوې هم تاسو پسې دي دلته بیا ستا زامن هم تاسو سره کار کوي یاره زامن خو ما سره اوس فلحال نشته دی یو دوه زامن مې دي هغه چېرته تللي دي او یو دوه په خارج وطن کې اوسېږي او دا نو کارګر دي راسره نو ډېر ښه همیشه په خپل کار کې کامیاب اوسئ نو رابه شو ستا کارکوونکي سره به هم خبرې وکړو چې تاسو نه څومره خوشحاله دي نو زما په اند او زه خو چې فکر کوم او همداسې چې ښکاري نو تاسو خو ډېر خوږ انسان یې الله مو همداسې خوږ لره نو ستاسو کارکوونکي به سره به هم خبرې وکړو چې د دوی له منځ نه تاسو انتخاب وکړئ چې هغه کس مهرباني که تاسو دې سره خبره کوئ یا دې سره باید هغه دغه زما وراره دی دې سره خبره کوي نو ستاسو وراره سره به خبرې وکړو مهرباني وکړه نو جوړ بخیر سلام جوړ تازه خاص دی خیر سی مهرباني اصلا دا وایي چې د کوم ځای کامې ولسوالۍ د همدې کامې ځکه دومره خواږه خلک یې او بس کاموال خو ښه خلک دي د نورو د خوشحالۍ په هڅه کې یې هو بلکل تاسې خپله خاص دی ډېره مننه کور ودان او دا ووایه چې څومره ستړي کوونکی کار ده او څومره
اخلئ ترې او څومره خوشحاله یې؟ بس ښه دی کار روان دی ستړي کېدونکی هم دی خو بېرته خوشحاله یو چې موږ ته ډېر مشتریان راځي موږ ډېر خلک ګورو په اخترونو کې جشن کې نوروز کې ډېر بېروباري جمعې په ورځ یعنې د هغوی خوشحالي ستاسو هیله ده؟ او بالکل بس د هغې لپاره موږ دلته زحمت وباسو کار کوو او بس هغوی راځي. نو څه جالبه خاطرې سره مخ شوې یې؟ ولا بس جالبه خاطره به څه ووایم نو نو دا ووایئ چې مخکیني نظام کې ستاسو کار ښه روان و او که اوسني کې؟ بس الحمدلله ښه دی دواړو کې زموږ کار ښه دی روان دی. او هغه مشر ته مو چې د مینې نه ماما وایي که نه فکر کوم چې ستاسو سکه کاکا دی. او زموږ کاکا دی خلک ورته ماما وایي. کاکا دی نو ته ورته ماما وایي او که کاکا؟ نه بس موږ هم ورته ماما وایو کاکا هم دی خو ماما سکه کاکا مو دی خو ورته ماما وایي. او بلکل نو داسې وخت راغلی چې تاسو باندې په غوسه شوي وي البته کاکا د پلار په ځای دی بیا ډېر مشر دی تاسو نه چې وارو ګزار یې تاسو باندې کړي؟ نه ګزار یې نه دی کړی خو غوسه شوی دی او ګزار یې نه دی کړی خامخا غوسه کېږي. ډېره مننه. مهرباني خیر اوسه. قدرمنو لیدونکو نو رابه شو د دوی مشتریانو نه به هم دوی مشتریانو سره به هم خبرې اترې کوو البته زموږ نظامیان هم شته دی له هغوی سره به هم خبرې کوو مجاهدین نو له مجاهدینو سره به هم خبرې اترې کوو چې څومره هغوی خواږه دي او څومره دوی خواږه دي نو لاړ به شو له هغوی سره به هم خبرې کوو او تاسو له موږ سره پته هم پاتې شئ مشتریان هم ډېر زیات دي واقعا نن نو باید چې څوک ننګرهار ته راځي نو کامې ولسوالۍ ته حتما باید راشي ځکه کامې ولسوالۍ شیریخ نو چې ونه خوري هغه انسان بیا نه خوږېږي که نه نو لاړ به شو له هغوی سره به هم خبرې اترې کوو نو رابه شو د دوی له مشتریانو نه او همدارنګه سیلانیانو نه چې د کوم ولایتونو نه دوی راغلي دي او څومره خوند اخلي د دې ساحې نه شیریخ نه او نن ورځې په جریان څومره دوی خوشحاله دي چې د کوم ولایتونو نه خلک راغلي دي له دوی سره به هم خبرې اترې کوو راځئ ملګرو تاسو هم له موږ سره پاتې شئ ځان معرفي کوئ بیا تاسو هم د پېښور نه راغلي یئ او که دوی بیا تاسو کار میلمانه راغلي نه زه خپله د هغه سړي میلمانه او موږ پېښور نه راغلي تاسو درې واړه د هغه میلمانه او دغه چې دی دا د جلابات کې اوسېږي فامیلو کې ها یعنې دوی کره میلمه راغلي بلکل راغلي ډېر ښه څومره وخت بعد تاسو راغلی کامې ته ما خو یو کال وشو تقریبا یو کال پس راغلی یو کال پس راغلی او ستاسو څه ارمان و چې راشئ وطن ته د شیشي بسې ډېر خفه شوي وئ او همدارنګه څه مو ارمان و چې باید وطن ته لاړ شم کوم خوراک باید وخورم وطن خو هر شي پسې سړی خفه وي علاقې پسې کلتور دستور هر څه پسې خفه وي خو بیا موږ رالو د سره ملګرو د هغوی تپوسونه له مریضانانو د هغوی له رالو د کامې دا شریخ ډېر مشهور دی پسې رالو او دا انځرانو الوچې وې دا د خدای شي نه موږ وخوړل ډېر ښایسته وخت تېر شو په خوشحالۍ باندې انشاءالله چې اوس روان یې بېرته نو ښه مزې مو پرېږده انشاءالله کور ودان تاسو چې چا کره میلمه راغلي یئ نو هغوی نه به هم څه خبرې اترې وکړو څنګه د څلورو ورځو کې خو تاسو باندې په تنګ شوي نه دي نه 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 انشاءالله دلته احساس بل رنګه دی دلته خو خوشحالي خلک میلمانه کم راځي او دغه ډېر وخت ډېر دی خلکو سره ماشاءالله نو ډېر خوشحالۍ سره موږ سره هسې نه مالي چې په تاسو باندې په تنګ شوي اوسي نه 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 خوشحاله یې ډېر ته خوشحاله ډېره مننه الله دې تاسو نه هم ډېره مننه نو لاړ به شو نو دلته ځای خو موسم هم بیخي دلته کسان چې ناست دي والا خوندونه خو دوی واخیسته ځکه داسې ځای کې ناست دي چې هېڅ به د ستړیا احساس ونه کړي سکون ځای ده نو وبه پوښتم چې څومره خوشحاله دي او کامې ته له کوم ولایتونو څخه راغلي دي سلامونه جوړ په خیر تاسو ښه مننه تاسو خپله ښه په خیر اجازه ده کښېنم خیر شو په تاسو خاص ډېره مننه ځان معرفي کوئ او د کوم ولایت نه دلته کامې ته راغلي یئ کامې ولسوالۍ ته نوم مې خان محمد دی د بیسودو نه راغلي د ننګرهار ولایت بلکل نور ملګري هم دا ټول د ننګرهار دي ډېر ښه څومره وخت بعد کامې ولسوالۍ ته چکر شو
موږ خو روزانه راځو دلته روزانه راځئ ډېر یخ دپاره روزانه داسې ماحول کې نو روزانه خوندونه خو تاسو واخیسته کامه ده او بالکل نو د کمې دا ماحول مو خوښیږي او که شیریخ کامه خپله یو شنه علاقه ده پوه شوه بیا شیریخ خو چې دی دا خو ډېر زبردست ډېر ښه نو بل ځای ته هم ځئ او که یوازې همدې ځای ته راځئ دا امین ماما شیریخ چې ده دا ډېر نامتو دی پوه شوه موږ روزانه هم دلته راځو پوه شوه اول ځل چې دا ځای سره اشنا شوې او پوه شوې چې همایون ماما ته چې حتی یو وراره هم ورسره کار کوي چې حتی یو وراره هم ورسره کار کوي وراره هم ورته کاکای دی خو ورته ماما وایي نو تاسو چې پوه شئ چې هغه کاکای دی خو ورته ماما وایي نو تاسو ته څومره جالب دا و جالبه خبره چې خپل وراره سړي ته ماما ووایي دا بیا بېله جالبه خبره کاکای دی خو بالکل ورته ماما وایي او بیا امین ماما چې د مشر سړی ده په خپل کور کې خپل زامن ورته ماما وایي پوه شوم دا خو نو دلته همایون ماما څه خپلوان مو دي که همداسې ورسره اشنا شوي ډېر چې ډېر ښه انسان دی ډېر وخت نه ورسره بلد دي پوه شوه مخکې دلته لنډ و پوه شو اوس دلته راغلی دا دی نور هم غټ کړی مخکې هغه دی وړکی و پوه شو اوس غټ کړی ده د نن ورځې په جریان څه جالبې خاطرې سره مو نو جالبه خاطره خو همدا ده چې آیس کریم ورکړي ورشه ښه برابر دي پوه ماحول یې برابر کړی پوه شو امین ماما خپله ښه سړی ده پوه شو بالکل نو د دې ملګرو له ډلې نه کومه ورځ خو کومه یوه یې تاسو سره جنګ نه ده کړی نه جنګ خو خدای نه کوي پوه شو نو جنګ یې نه ده ننګرهار خلک خو ډېر خواږه خلک دي که نه چې هسې نه کومه یوه یې د کوم بل ولایت وي نو ستاسو خوی سره بلد نه وي تاسو سره یې جنګ شوي نه جنګ یې نه ده کړی پوه شو نو د هر ولایت نه خلک راځي خو ځای غټ دی پوه شو څوک یو ځای څوک بل ځای پوه شو جنګ منګ له نه ده شوی پوه شو تاسو نه ډېره زیاته مننه تاسو نه پوه شو راغلی موږ ته هم وخوړه پوه شو کوم یو تاسو منځ کې خو شاعر نه دی ډېره یوه میډیا قدرمنو لیدونکو هیله لرم چې یوټیوب چینل زموږ سبسکرایب کړئ او همدارنګه خپرونه شیر کړئ نو شیریخ خوند به زه هم وګورم د کامې شیریخ څوک چې ننګرهار ته راځي باید د کامې شیریخ وخوري نو ډېر خوندور شیریخ دی کامرامین صاحب وایي ښه ما ته پرېږدي چې ټول یې ونه خوري ښه قدرمنو لیدونکو موږ به هم شیریخ وخورو نو خپرونه د نن ورځې خپرونه به همدې ځای پای ته ورسوو تر بیا چې ستاسو درانه چوپړ کې حاضرېږو تر هغه مو په پاک رب سپارم هر چیرې چې یاست ښاد آباد او بریالي اوسئ لوی الله مو مل شه